السلام علیکم. دغه ترافیکي کیمرو په اړه به زه لږ معلومات درکړم. دا کیمرې تقریبا دومره سایز لري، 15 سانتي بر لري او 8 سانتي پورې تر 9 سانتي پورې اوږدوالی داسې لري. روټیشن لري. دا کیمره یوې خوا او بلې خوا ته ګرځي او دغه کیمرې تاسو کولی شئ چې د خپلو موټرانو د ترافیکي پیښو د ثبتولو لپاره استعمال کړئ. د دې سره یو 2.5 متره لین ورسره دی، 2.5 متره لین USB ساره دی، فلګ یې USB دی. دا د کیمرې فلګ دی. دا فقط که تاسو د موټر چارجر ته واچوئ یا د موټر ټي وي ته بسته کړئ چې څنګه دې ته برق ورسي، یا موټر تاسو چالانوئ ټي وي ته برق ورسي، یا بیټري چارجر ته یا هغه سیګریټلیټر کې چې کوم چارجر تاسو یې هماغه ته برق ورسي، په هماغه ګډې بس ته دې ثبت شروع وي تر هغو چې تاسو بیرته موټر بندوئ. اتومات چې ریکارډینګ شروع کېږي، میموري کارت ثبتېږي او ریکارډینګ یې فل ایچ ډي دی، لکه د ګلکسي موبایلو دومره صفا ایچ ډي عکاسي کوي، کیفیت یې ډېر ښه دی. او چې کله بیا میموري کارت ډک هم سي، بیا هغه اولې ویډیوګانې یوه له منځه ځي او دغه نوی اپلوډ کېږي. دا کیمرې تاسو کولی شئ چې په د موټر دا ځای کې وصل کړئ یا بسته کړئ. د هندارې پر سر باندې د مخ د هندارې ولوړ طرف ته دا بسته کېږي دا کیمرې، چې بیا د مخ عکاسي کوي لکه وګوره دلته. او دا تقریبا 170 درجې زاویه ویني، 170 درجې د دې زاویه ده. او دا کیمرې خپل یو اپلیکیشن هم لري، موبایل هم پورته کوي. که چیرې تاسې خپل موبایل ته ورواچوئ، موبایل هم پورته کوي او د موټر ټي وي هم پورته کوي. زه اوس دا کیمره موبایل ته بسته کوم. کله چې کیمره موبایل ته بسته سي، بیا دا کیمره یو کوچنی غمی بغل ته لري چې هغه لګېږي. دې کې تقریبا 2 GB ځای خپله شته. دا کیمره ده 2 GB خپل حافظه لري او دې کې خپل اپلیکیشن یې تیار ورسره شته. دا اپلیکیشن کولی شي خپل موټر کې هم انسټال کړئ او موبایل کې هم انسټال کړئ. که چیرې تاسې موبایل کې انسټال کړئ، کولی شئ کیمره لایف وګورئ او د خپل موټر ټي وي کې انسټال کړئ. APK یا چې د انډرویډ لپاره اپلیکیشن دی. ما اپلیکیشن انسټال کړی دی، زه به تاسو ته وښیم. دا کیمره لایف اوس ما موبایل ته تړلې ده. د دې ډېره صفا عکاسي ده، ډېره صفا عکاسي ده. او صرف چې په دغسې وخت کې میموري کارت کې اتومات شروع وي. ډېره پراخه ساحه ویني. نور چې کیمرې کې د انسټالیشن لپاره هیڅ وایرنګ ساز یا هیڅ مستري ته ضرورت نشته چې هغه د تاسو موټر کې درته بسته کړي. فقط کیمره خپل سریش لري، هماغه مشلي پر چت باندې د هندارې سرته او بیا یې لین راکشېږي. فقط USB فلګ دی، هغه تاسو کولی شئ چې د موټر چارجر ته یا ټي وي ته ورواچوئ. چې څنګه موټر واچوئ په هماغه وخت باندې بس ته ریکارډینګ کوي او اواز هم ثبتوي. کولی شئ چې په عکس هم واخلئ او ریکارډینګ هم ستاسو په خوښه. که چیرې ریکارډینګ بندوئ هم بندولی شئ.